د غزنی ولایت مرکز کې د څلورمې، پنځمې او شپږمې ناحیو اړوند د داربابا، شمس بابا او توحید آباد سیمو کې د دریو سړکونو د رغولو چارې بشپړې او ګډې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال د غزني ښاروال مولوي سردار ولي ثابت وویل په یادو پروژو باندې 24 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر یا یونپس موسسې له لوري ورکړل شوي دي. نن موږ تاسو د غزنی ولایت د غزنی په ښار کې تقریبا په دریو ساحو کې چې څلورمه او پنځمه او شپږمه ناحیه ده د دریو سړکونو شاهدان یو. نو تقریبا د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت باندې د غزنی ښار په څلورمه او پنځمه او شپږمه ناحیه کې د 24 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې درې سړکونه ګټې اخیستلې ته الحمدلله وسپارل شول. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي د دغه پروژو په بشپړېدو خوښي څرګندوي او له اړوندو چارواکو د ورته نورو پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د جملې یوه قومي مشر په ژواکه ته وویل دغه سړکونه د غزني ښار له مهمو سړکونو څخه وو چې د ورځې په اوږدو کې به پر دې لاره زرګونو کسانو، زده کوونکو او ناروغانو تګ راتګ کول. هغه زیاته کړه دې مخکې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د تګ راتګ پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس به د دغه سړکونو په جوړېدو سره دا ستونزې حل شي. خود من امروز یکی از روزهای تاریخی است که امروز من می کالای خود جای نموشم. واقعیت میگم بدون کدام چاپلوسی میگم یکی از ارمانهای من اینمی بود که سرک جور شد در ضمن زو اینمی پل پخته شه. الحمدلله و المنه از برکت امارت اسلامی، از برکت مؤسسه یونپس و شرکت ابربنا این سرک پخته شده. امروز یکی از روزهای تاریخی خوشحالی من. همداراز یادو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ښار پراختیا لامل شوي بلکې لږونو کسانو د کار زمینه هم برابره کړې وه. هغه کسان چې په دغو پروژو کې کار کول له ښارواله غواړي چې د ورته پروژو د ډېرېدو سره خلکو ته د کار زمینې هم پراخې کړي. سرک ما 2 ماه کار کردیم 50 نفر هم بخشیم ما خوب شد. روز مزدوری روزی 4.5 روپیه ما رو میداد، نفقه عیال ما پیدا شد دیگه شد. 2 ماه ما قضیه کار کردیم، بعد از 2 ماه ما رو برو کرد دیگه نفوس گرفت. اون هم خود قریه ما بود، از گرد و پیش قریه را گرفت دیگه جای بروجای ناوردن. باشه ما خیلی خوب شد، پیسه خرچ ما برو شد، پیسه دیگه ما برو شد مکمل. خانه شان باد خیر بینه. موږ دلته 2 میاشتې کار وکړ، کار وکړ 4.5 ورځ مزه کوله. د غزني ښاروال خلکو او کارګرو ته ډاډ ورکوي چې لا ډېر پلانونه او پروژې په پام کې لري چې له پلي کېدو سره به یې ښاریانو ته د کار زمینه نور هم برابره کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم همدې یونپس موسسې له لوري په غزني ښار کې د یو شمېر نورو سړکونو او کوڅو جوړولو چارې هم پیل شوي چې له جملې 3 اونۍ وړاندې هم د 3 نورو پروژو چارې د 24 میلیون افغانیو په ارزښت ګټه اخیستنې ته سپارل شوي وي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره